ولسم سوال دی چې مړو ته आवाज کول یا غایب خلکو ته आवाज کول څه حکم لري؟ جواب: مړو ته आवाज کول یا غایب خلکو ته आवाज کول هغه را بلل دا د الله سره شرک دی غټ. د دې د وجه نه تاسو ډېر خلک کتلی چې هغه دا आवाज کوي چې یا پیر بابا یا لوی ازوانا یا پلانکیا، نو دا د الله نه ما سوا بل چاته ناری وهلی بل څوک را بلل دي بل چاته आवाज کول دي، دا د الله سره غټ شرک دی. قرآن کریم په سوره یونس کې الله سبحانه و تعالی فرمایي: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اے نبی د الله نه ما سوا بل چاته आवाज مکوه. دسه خلک چې ما لا ينفعك ولا يضرك، چې نه تاسو فائدہ در رسويش او نه تاسو نقصان در رسويش. الله خپل نبی ته فرمایي: فإن فعلت کچرته دا کار دی وکړو چې د الله نه ما سوا دی بل چاته आवाज وکړو، فإنك إذا من الظالمين، هغه وخت کې به ته د غټو ظالمانو نشي. نو الله خپل نبی ته وایي کله الله نه ما سوا دی بل چاته आवाज وکړو نو ته به د ظالمانو نشي. قرآن کریم کې الله سبحانه و تعالی په دې سوره لقمان کې د شرک ته ظلم ویلې دي: ان الشرك لظلم عظیم. شرک د الله سره غټ ظلم دی. او دلته الله خپل نبی ته فرمایي کله الله نه ما سوا دی بل چاته आवाज وکړو نو ته به د ظالمانو نشي. معنا دا چې ته به د مشرکین نشي، ځکه شرک د الله سره غټ ظلم دی. نو د دې د وجه نه د الله نه ما سوا بل چاته आवाज کول دا د الله سره غټ شرک دی. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د صحیح بخاری حدیث دی: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. څوک چې مړ شو په داسې حالت کې چې د الله سره شرک کو، يدعو من دون الله ندا، د الله نه ما سوا بل چاته आवाज کو، بل څوک را بلل، دخل النار. د الله رسول فرمای دا انسان به ورته داخليږي، الله به جهنم ته ورغورځي. نو د دې د وجه نه आवाज کول د الله نه ما سوا یا غایب ته आवाज کول دا شرک کې راځي. د دې نه ځان ساتل پکار دي.